ملا عبادت کسب پاس دل او کښېنستل د حلوا په ارمانونو تللالا کول د صوفي عبادت ورد سوځېدل او ژړېدل د رحمان رحیم د نومنا رپېدل او بوږنېدل رپېدل او بوږنېدل د غني عبادت مینا 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 د غني عبادت مینا ځان جانان کی ورکول ځان جانان کی ورکول ځان جانان کی ورکول د غني مینا جبا ټول بلل حسنا غټل 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 ماتا د جنت کسی ځانتا د دنیا حساب ماتا د جنت کسی ځانتا د دنیا حساب دادے عجیبا انصاف دادے بیبی سو دی پکار دی مقبول خان دا خو ګوره کنه دا مغه عبیده چې دې زوی ته ما څومره نصیحتونه کول چې دې خانانو زور منګه نه یو خو هغه نه منله خو مکه مورې په سرو سترګو جړوله حالات ټول عمر غلط دی او ټول عمر د غلطې فیصلې کړې دي هغه غریب زمونږ د فایدې لپاره وي چې تاسو د دې خانانو نور غلامي مه کوئ ته اوس هم غلامي کې د غلامۍ خبره نه ده خو دونه ظالمان خانان دي چې دې مور نه مکه یو ډکې واغېسته او قتل یې کوله تاسو بیا هم دا خبره کې خو څه به درته ووایم زه صرف دغه نصیحت کوم چې د خانانو د زور منګه نه یو زما بچې به کله راځي अब राजी बेबे देर زر به راځي ان شاء الله غم مه کوه زما بچې به کله راځي خیر دی څنګه راځي زما بچې به کله راځي زما بچې به کله راځي دا واله رو ترور یار یو میاشت شو دی لارو کوڅو کې ګرځي هغه غزونه هر سره ټولې دا په څه لیونې شوې ده خیر ورا څه به درته ووایم د دې ترور زموږ په شان یو سپیرز ویو خلکو له پردۍ جامېګانې وګنډلې هغه باندې ښه زبردست تعلیم وکړو یا الله زما خو په دې شکر دی وخت را باندې تیر دی خو د بچي مې ځواني ده د هغه د مخه را باندې رحم وکړي د هغه دا سیالي برابر کړي ربه ته وله ښایسته نوکري ورکړي بیبي ټول ژوند دې په دې ماشین د پاسه تېر کړ په دې لاسونو باندې تا محنت وکړو او په دې ماشین دې وګټله او په ما باندې دې تعلیم وکړو نن هغه ورځ په موږ هم را روانه ده بیبي انشاءالله په خپل انټرویو کې به مې خدای پاک پاس کړي او دا نوکري به ماله الله راکړي بیبي نو انشاءالله خو لذیذ چې زه به ستا هر ارمان پوره کړم الله دې نیکوله کړه بچی بس د الله په در کې کمی نشته بچی د دې پردو کورونه به هم خدای خلاص کړي او ستا د مخه به خدای راکړي زما خو نصیبه سي میرات زما خوږې بیبي هېڅ غم مه کوه انشاءالله
دا ټول ارمانونه به خدای پاک ستا پوره کړي او زه به خپل دا کوشش کوم چې زه نور په تا دا مشینان نه کوم خپل کور به هم لاله خدای راکړي بیبي هېڅ غم مه کوه بچی مخکې به مې غمونه کول چې ته ورکوټی وې اوس ته زما مټې زما او صالح اوس مې هېڅ غم نشته دی او الله دې له نوکري درکړي خو ګورې خپل قسم د دې به راته نه وې چې مشین پرېږده بیبي دا زما خوشحالي دی ته چې څه کې هغه به کې خو په خپل کور کې به انشاءالله کې او زما مور ټول عمر به زه ستا خدمت کوم الله دې دې کملک زه ورشه زه ټیم د نتیم نشي د انټرویو او زه درته دواګانې کوم زه ورشه دې کمله شي بیبي دوا کې مې یاد ساته ولې نو چاته مې کوم چې تاته نه کوم الله دې نه کمله که بچي یا الله ستا ډېر ډېر شکر دی چې یوه بروسه خو مې شته دی یوه تمه خو مې شته خو دا نه وې بیا به مې څه کولی په دې 7 लाख شکر دی بیبي ستا د واګانو رنګ راوړو نوکري راته میلاو شوه الله یا الله ستا شکر دی مبارک شه بچي مبارک ته مبارک شوې ورځې یا بچي ورځې بیبي مبارک شه نن ستا هغه خوارې چې کوم دی ټولې په ځای راغلې یا الله ستا ډېر ډېر شکر دی چې په ما کونډې دې ورغلی بیبي مبارک شه مه جاړه بیبي نن خو په مونږ باندې خدای غروز راوسته چې کوم ارمانونه سته وو نه جاړه. دا شانوخ کې پای کې که بیبي نه جاړم بچي بالکل نه جاړم راځه کېنه راځه یا بیبي. الله ستا ډېر ډېر کېنه. شکر دی کېنه بیبي ته کېنه، کېنه ته ته کېنه ستړی. زه به کېنم راځه الله اخوا سر ته کېنه دې کمله شي ښه بیبي بس ارمانونه خدای ستا پوره کړي څه دی بیبي که نه شکر دی د الله لاک شکر دی زه ورځم چې ګاونډیانو ته ووایم او ته ورشه لږ مټیان راوړه بیبي ما سره پیسې شته ته پرېږده زه به راوړم دا نه مټیان به راوړم دی ټول ګاونډ کې ورکه ولې د بیبي زوی نوکر شو ځه الله دې دې کمله کوم چې بیبي زه راځم زه زر کو جابه جابه ته خوشحالی کوه یا الله ستا ډېر ډېر شکر دی یا الله ستا ډېر ډېر شکر السلام علیکم السلام علیکم السلام علي څنګه علیکم چلې السلام علیکم څنګه دې خیر دې ټیک ټاک یاره ما یو کار وکړ جی. زه ځم ډیوټۍ ته او د ما د بیبي له خیال ساتي چې سودا موده پکاري کنه نو لګي ورانه وره سړک نه غړ زه ګاډي کوم نه نو نوکر شوې ورته اوس ته پته نه ده وای مبارک او شه کړه مهرباني یار مبارک شه. ډېره مننه یار ته به غمه شه چې څه قسمه سودای پکاري زه په خپل ورځم خضر وادي ته بس تاسو ډېره مهرباني وي یار اصل کې ستا مور تا سره ډېر مهنت وکړو په کومه سخته باندې تا باندې تعلیم وکړو خدای پاک دله د هغې سیله درکړي نو دا خو ټیک خبره مې خو په بچو خو بګیږي کنه یار بالکل. او شابله یو خبره تا کوم یو به داسې کار وکړي د خانانو مانانو د غلامیان ملامیان نورې مه کوې ګوره ما باندې د بیبي تعلیم وکړو خدای پاک راته ښکلې نوکري میلاو کړه نو تاسو ته مې چې خپل وخت تېروي د چا خبرو ته ګورې راګورې مه اسلمه خبره داره چې زه د خپل مشر رور ته ویم زه د ډېر خیال ساتم زه د مشرۍ خیال ساتم خو دې ما ته مقه بار بار دا خبره کوي وی پرېږده مونږ د هغوی په کوټو کې اوس ما ورته ووې نن سبا څوک د چا غلامۍ نه کوي راځه چې دوی له ښه مو توړ جواب ورکړو خو دې زما نه مني اسلام خانه وګوره زمونږ غریبي ده څه پته لري دا خانان چې کله په سبا خو موږ راته وشي نو بیا به څه کوو پلیز دی داسې کار کوي چې خیال یې ساتئ نو خبره خو ټیک ته خیال دا خو ګوره کلی دی خیال به هم ساتو عزت به هم کوو خو خپل خواري مزدوري کوي او ځان له دومره ځینې پیدا کړي چې دا کم از کم دا کوټه کوټه خو پکې جوړه شي یار داسې کار وکړه چې د ټولو دکاندارانو ته ووایه چې کمې قلنګې ورکوي
وې دا مور کوي دا په بند کې نو ته بیا دوی ته ګوره داسې کومه د محمود دکان ته ورځم دا هم ګاونډي دي ده ته هم دا خبره غونډو ته ووایه غونډو ته زه ټیک شوه دا احسان به دې وي بلکل زه السلام علیکم خیال لري که نه مخکې خبرې وکړه او زه تا ته بار بار وایم خو ته زما نه منې دا خانان دي پایرا علي دې هراشو دا لک سو یاره دا خو زمونږ دا ګاونډي دغلته مور ده کونډه مور یې ده او ده ته اوس نوکري میلو شوې ده هغې باره کې راته خبرې کړو نورې خو څه ویلې راویلې نه وي نه نه نورې خو څو نه وي نصیب نه دی ویلي دي څه ویلې خو وایه نه جی نه 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 صحیح نه دي ویلي صحیح ده څه ضرورت خو نشته نه هېڅ ضرورت نشته سم شه سره په دې کوټونو وباسه اوس امې کې نه مکه یاره دې په زړه کې لاله پرته ده آینده ما ته دوی باره کې خبره مو نه کړي بس ته مه کوه دې باره کې ماته خبرې السلام علیکم شینا څنګه چل یار وعلیکم السلام خیر دی برابر دی خیر دی السلام علیکم وعلیکم السلام خانه ډرکړې 2 کیلو کباب وتاله صحیح دی د کونډې د ازوی خو موږ ته دا خلک بلوکوي زه بیا مسخوښ شم زه دا راته ووایه بابره چې د کلي حالت څنګه دي بالکل ټیک ټاک دی لالا هیڅ هم نشته دقه راته وایه ویم خانه په ویښه خوبونه مینې څه مطلب مطلب مې دا دی چې په بر کلي کې د کونډې هغه زوی را پاسېدلی دی او غونډ خلک یې ورته بل وکړي دي داسې وی ته چې ما ته وایې چې د کلي حالات ټیک ټاک دي دا دې څه وایي لالا زم نه پوهېږم ما خو ټول خلک داسې چپ کړي دي لکه چې د شپې اوده وي خو پوهېږم نه دا دې څه وي زم نه پوهېږم نو بیا وره بابره زما نه بغیر په دې کلي کې بل تعلیم یافته نه غواړم او زه دا نه غواړم چې یو عام کس راپاسي او ما له دې سترګې په سترګو کې راکړي لاړ شې او د هغې کونډې زوی له داسې سبق ورکړې چې دا ټوله دنیا یې یاد ساتي ورشه پیغام اوسه خانه پیغام اوسه لالا اوس په هغه له زه په سترګو کې د خپلې سترګې اچوم نو بیا ګوره څه ده بلکیا جی په دنیا کې کولی شل چته محل وي مغبرې ته به د کور په نظر ګورې حق الله حق الله د رحمان وینا به هله در په یاد شي چې د یو دیوال ته مخ بل ته رشا شي حق دغنی عبادت مینا 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 دغنی عبادت مینا زانجا نام کی یو قدم چې تر هر شب پورې رسي ما لیدلې د رفتار د درویشانو حق خانو دا هغه د کونډې ازوی دی چې غونډ خلک یې راته بل وکړي دي ها نو دا هغه د کونډې زوی دی چې ټول خلک یې راته بل وکړ ټول کلی راته د انتشار نه ډک کړی دی خان زه ستاسو عزت کوم ټول عمر موږ ستاسو په کوټه کې وخت تېر کړی دی خان زمونږ د کلي دا خلک ټول په جاهلیت کې پراته دي زه دا کوشش کوم چې زه دوی له جاهلیت نه وباسم نو ته راته اوس ووایه دا زه ښه کوم او که بد کوم پروفیسر جوړیږي د کونډې زوی راته پروفیسر جوړیږي ویلي سه خان زما ګناه څه ده ستا ګناه دا ده چې ته د کلي خلک په سمه لار راوستل غواړې او زه دا نه غواړم خو نن به زه تاله دا تعلیم سر ته رسوم د بدماشۍ د خپله څېره به زه نن تا ته اچوم د کونډې زویه ډېره خوږه وینه دې ده ډېره خوږه
تعلیم دې وسیله پوره شو راځئ لکه عدالت ربا دالو بخوران کی عدالت ربا دالو بخوران کی مجمع انسانان ہوتا درباري وني يا بچي دا وني ډاکټر مې ظالمانو خدای دې لاس مات کړه یا بچي یا بچي یا دنیا خلکا چې کوم خلک خراب دي نو هغه خو تاسو نه پرېږدئ نو ټول خلک هم وژنئ خلق موجه خلق موجه يا مشي يا مشي من خلال خوشالي سار نولي دلي يا مشي ترى ما يتغفى كامرا والله الله 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 मैं तरबियत करे तो कैसे उधर नौकर चले दे बच्चे تاسو ما ویلو کنه ګل خانه چې دې خانانو سره پنجې مو واخې دا وګوره دقه مورې په سرو سترګو جاړوله کنه خو ته نه پوهېږې او زمونږ پښتانه ډېر پوهېږي چې کله تورو خاورو لاندې شي نو ګوره کنه لاله عمر خو شو چې څه نه یارېدم ما تا ته نه وې چې زمونږ په غریبانانو کې یو قسم تعلیم وکړو نو دا خانان مونږ نه پرېږدي خپل ژوند ته هم نه پرېږدي دا وګوره دې بوډۍ ته وګوره کنه दादे अजबा इंसाफ दादे अजबा किताब माता दा जन्नत किसे जानता द दुनिया हिसाब چې د غریب دلته مرسته نشته او ټول زور د خانانو دی دا خبره دې ټیک کوي دا خانان ما به ورته نصیحت کو چې دوی باندې مه لګه خو نه هغه نه منله اخر غلی شي ځان یې پې بوڼه کو خو تا ته هم دغه نصیحت کوم او د خپل رور ته مې وایم چې د خانانو د دې زور نه ووړی او تا خو ګورئ په خبره نه پوهېږي خو ګورئ علي به خبر شي چې کله ما له غم وګورې ښه د خپل دوکاندارۍ ته کښېنه او ضروره ځه الله دې مرکه ځه خیر ورا خدای پاک ته پوی کا لالا څنګه چل دی خیر دی ولې دومره خوشحالي خو خوشحاله رالمه څه مطلب هغه د کونډې زوی نه دی امې دله سپلی کو ډېره لا ډېره لا خو لالا یو کار غلط شو او څه مطلب ګل خان او صادق نه دي دواړه مټه قرآن هغوی ولیدم بابریا د دې غم مه کوه اوس ته تماشه کوه څه مطلب لالا مطلب دا دی زو ځانه د میلې ښه پاړوګر جوړومه لکه مطلب مار او نولې جنګومه جان افریدي او ریپیا ورشه ورپسې
ما دې راولې وجیر ته ورشه پیغام اوسه کینه اوس تماشه کوه چې د زیره څو بخیږي خانو دوانه مې راوسته دوانه دې راوسته السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام بې اوره بابره لا 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 او فریدیا دا دواړه مونږ به بوځو دې میدان ته دې چمن ته بوځي او دا دواړه به په پرزوني کې دې دواړو ورونو کې اوس زه ګورم چې کوم زموږ د خانان وفادار دی وایي خان ستاسو خبره بالکل ټیک ده خان د بند مګه لګا نو به ګوره څه ته ورځه مخکې شه شروع شي مشروطي مکو چې دوی سوي هغه کوه ښه لاله اوس هم د سره موقع ده مه کوه زه خو په تا باندې لاس نشم اوچتولی چې دوی سوي هغه کوه مه کوه لاله کومې پورې به دې مونږ خدمتونه کوو چې دغه یو انجام دی وکته دغه انجام به زمونږ وي دا انجام ستا هم را روان دی او زما هم را روان دی لاو چت که په ما باندې نشم زه نشم لاو چت که لاله مه کوه زه ستا ډېر عزت کوم لاو چت که په ما باندې نشم زه نشم لاله لاله اوس هم د سره موقع ده مه کوه زه په تا لاس نشم اوچتولی په مه مجبوروه چت که لاس که نه ګوري وکړه غزار بل غزاره مو تر کومې پورې به موږ مظلومان یو بل وخو اوس هم د سره ټایم دی چې موږ یې په دې مخ نشو والی نه په بل مخ پې وخو لاله زما ومنه حق الله حق دا هغه ظالم دی چې یو بې ګناه هلک یې وژلو حق داسې ظالمان خو پانسي کول پکار دي حق الله حق حق الله حق هر سړی د خپل مطلبه پورې یار دی ما د خدای د پاره یار لیدلی نه دی حق حق الله حق 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 الله حق بیبي دې اجي صاحب اوسه پورې دا چاړه تاله ساتلې وه دا امانت وسره چې په کومه چاړه باندې ستا د زوی وینې توی شوي دي بیبي دا ونیسه او نن تا سره موقع ده د دې ظالم نه خپل بدلې واخله
بې دا ټول خلک هم تا سره ولاړ دي خپل بدل د دې ظالم جابر نه واخله ستا زوی هم په دې ځای قتل کړی حق نه بچې د الله د قدرت نظر شوه د هغه د انصاف نه لوګی شو خو ما دا قتل کو په ما په دې کې څه فرق پاتې شو نه بچې ګوره ته د مور داسې نه جوړومه څنګه چې یې زه جوړولی ما د الله د رضا دپاره بخښلی دی